تیمورشاه درانی له احمدشاه بابا وروسته یې زوی تیمورشاه واکمن او 20 کاله سلطنت یې وکړ. تیمورشاه د احمدشاه بابا دوهم زوی و. په 1946 زېږدیز کال په مشهد کې د احمدشاه بابا تر پاچا کېدلو 1 کال وړاندې وزېږېد. له احمدشاه بابا سره به تل په جنګي یونونو کې مل و. په تنکۍ ځوانۍ کې د لاهور د والي په حیث وټاکل شو. له هغه وروسته هغه وخت چې احمدشاه بابا د شاهرخ میرزا او د هغه د زوی نصرالله بغاوت وځاپه، نو ده یې په هرات کې د والي په حیثیت وټاکه. احمدشاه بابا د خپلې مړینې په وخت کې تیمورشاه د خپل ځایناستي په توګه وټاکه. ځینو امیرانو او د احمدشاه بابا مشر زوی شاه سلیمان دا ښه ونه ګڼله، خو احمدشاه بابا خپلو امیرانو ته ډاډګیرنه ورکړه. هغه امیرانو ته وویل تیمورشاه که څه هم تر سلیمان کشر دی، خو وړتیا او استعداد یې تر هغه غوره دی. ما له دې امله دی د ځایناستي په توګه نه دی ټاکلی چې ګوندې زه د خپلو زامنو ترمنځ توپیر کوم، بلکې ما دی زړسواند او په کارونو پوه زلمی وموند. دی به ستاسو لپاره غوره وي. امیرانو هم ورسره ومنله. کله چې احمدشاه بابا وفات شو، خواجه سرا یاقوت خان مخکې تر دې چې د احمدشاه بابا د وفات خبره چاته ورکړي، په بیړه استازی د تیمورشاه په لور چې په هرات کې والي و واستاوه، تر څو راشي او د واک پر ګدۍ کښېني. کله چې په کندهار کې د سلیمان او امیرانو د نومیالي اتل او د پاني پت د ډګر د فاتح احمدشاه بابا له وفات څخه خبر شول، له تدفین او جنازې وروسته یې سلیمان چې د شاه ولي خان پوپلزي زوم و په تخت کښېناوه، خو ځینو امیرانو مخالفت وکړ او تیمورشاه ته یې چې د احمدشاه بابا رښتینی ځایناستی و د راتلو احوال ورکړ. تیمورشاه هم په بیړه د کندهار په لور روان شو. له سلیمان سره وجنګېد. کندهار ښار یې ونیوه. شاه ولي خان پوپلزي او زامن یې له دې امله چې بیا د ده په وړاندې سرخوږی جوړ نه کړي ووژل. د شاه ولي خان پوپلزي په وژلو یې په کندهار کې رسوخ له لاسه ورکړ. درانو ورباندې باور کم کړ. ده هم د کابل په لوري پلاز ولېږداوه. هلته یې قزلباشان د خپلو ساتونکو په توګه وټاکل. ویې غوښتل تر څو د دراني امیرانو نفوذ راکم کړي. د همدې لپاره یې هغوی کابل ته راوغوښتل او له قومونو څخه یې لرې ورته دندې مقررې کړې. د وخت په تېرېدلو سره یې هغه امیران چې د ده واکمنۍ یې په رښتینې توګه نه ومنلې یو یو ووژلو. تیمورشاه که له یوې خوا د پښتنو باور له لاسه ورکړ او ځینې امیران یې ووژل، خو له بل لوري یې په ډېره مېړانه سره د خپل پلار ستر احمدشاه بابا څخه ورپاتې هېواد په ښه توګه وساتو. له آمو تر سینده، له کشمیر څخه تر مشهد پورې یې د هغه سرحدونه خوندي کړل. هغه بغاوتونه چې په ضد یې شوي وو وځپل. د مثال په توګه د عبدالخالق سدوزي پاڅون په مشهد او نیشاپور کې بغاوت، په ملتان کې د سیکهانو، په سند کې د فتح علي خان په 1981 زېږدیز کال کې، او په کشمیر کې د آزاد خان بغاوت، په مروه کې د مراد معصوم تېری چې په 1909 نور پاڅونونه او تېري یې مات کړل. د تیمورشاه د شخصیت په هکله مورخین بېلابېل اندونه لري. ځینې هغه یو مدبر او هېواد ساتونکی پاچا ګڼي، خو ځینې ورته عیاش، پست او د پردي کلتور تر اغېز لاندې وایي. الفسټن وایي تیمور په داسې چاپېریال کې لوی شوی و چې د خپلو خلکو یعنې پښتنو له دود او دستور څخه خبر نه و، او معلومیږي چې هغه په خپله مورنۍ ژبه پښتو خبرې هم نشوای کولی. دا چې تیمورشاه په پښتو خبرې نشوای کولی د منلو وړ نه ده، ځکه هغه نه یوازې دا چې پښتو ویله، بلکې په پښتو یې ځینې شعرونه هم ویلي دي. نن مې بیا له تورو سترګو سره جنګ دی، پر لبانو یې د زړه د وینو رنګ دی. که مې کېږي په سر لاس ورله راسم، لا په دا یې باور نسي زړه یې سنګ دی. ستا د حسن لښکر راغی ځان مې بایلو، د عشق د زړه میدان هر ګوره تنګ دی. عشق او مشق پټول نسي تیمورشاه، چې په خپله ځان رسوا که هغه رنګ دی. خو په دې خبره ټول متفق دي چې په ښه توګه یې افغاني سرحدونه وساتل او هېواد یې له انارشیزم څخه وساتو.
د تیمورشاه 10 مېرمنې وې چې یوه یې د هندي مغولي دربار شهزادګۍ ګوهر افروز بانو د عالمګیر ثاني لور وه. هغه وخت چې احمدشاه بابا د هند مرهټه ځواک تار مار کړ، نو له هندي امپراطور دویم عالمګیر سره یې د ښو اړیکو د ټینګولو لپاره افروز بانو خپل زوی شاه تیمور ته وکړه. تیمور 24 زامن درلودل، په هغوی کې یې په تاریخ کې شاه زمان، همایون، شاه محمود، شاه شجاع او فیروز الدین ډیر مشهوره دي. د تیمور مشر زوی همایون او کشر یې شاه شجاع و. تیمور په خپل ژوند کې خپل زامن د مهمو ولایتونو په واکمنۍ وټاکل چې وروسته د منځني بیلتون او فساد لامل وګرځېدل. د تیمورشاه سپه سالار دلاور خان. دا دلاور خان هغه یو دی چې عبدالخالق د احمدشاه بابا وراره یې د احمدشاه بابا په وړاندې پارولی وو، خو کله چې بغاوت ناکام شو نو د ځان له ویرې تیمور ته پناه وروړه او هغه هم په پناه کې واخیست. احمدشاه هم له دې امله چې پناه ته یې ارزښت ورکاوه په ده کار ونه درلود. التفات خان خزانچي او عبداللطیف خان جامي هروي وزیر او د محصولاتو مسؤل وو. تیمورشاه به 8 میاشتې په کابل کې او د ژمي 4 میاشتې په پېښور کې اوسېده. تیمورشاه په 1201 هجري کال د شوال په 1 چې له 1293 د مۍ له 20 نېټې سره سمون خوري تر 22 کاله پاچاهۍ وروسته مړ او په کابل کې ښخ شو. د مړینې لامل یې مورخین د حرم د ښځو لخوا مسموم کېدل ګڼي.